أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد ملك بر ورب رؤوف رحيم. درود شریف شوق سروایو. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله جل شانه دی آیت کریمہ کے منگتا د دو خبرو حکم کئی. یو فرمائی چې ځان کې تقوا او پرهیزګاری پیدا کړئ، او دویم فرمائی چې د صادقینو د رښتینو خلقو ملګرتیا کوئ. تقوا او پرهیزګاری دا د انسانیت رنگ دے. نور رنگونا اغا پانی دی، عارضی دی. رنگ تقوی، رنگ طاعت، رنگ دین تا ابد باقی بود بر عابدین. چا باندې چې د تقوی رنگ راغې، د طاعت رنگ راغې، د دین رنگ پی راغې، نو دا به ابدی رنگی تا ابد باقی بود بر عابدین. پا عبادت کونکو پا بندگانو با دا ابد پوری دا قبر مورگی پوری بنی قبر کی بی دا قبر نبورستو ہمی. دا پوخ رنگ دے. صبغت اللہ، دا اللہ رنگ. ومن احسن من اللہ صبغہ، دا اللہ جل شانہو دا رنگ نبل خیستہ رنگ بسی. اللہ فرمائی نو تقوی و پرهیزګاری ځان کې پیدا کړئ. د تقوی د پاره سکول کم ځای دی، د پرهیزګاری د پاره سکول کم ځای دی. ناغا وکونو مع الصادقین، د صادقینو سره شئ، رښتینو خلقو سره تعلق جوړ کړئ. نخی دادا چی تیوینی او تاتا اللہ را یاد شی، تیوینی تاتا دین را یاد شی، تیوینی تاتا دا قرآن حفظ را یاد شی، تیوینی تاتا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت مبارک احادیث مبارک را یاد شی، تیوینی تاتا مدرسہ را یاد شی، تا تا جمعات را یاد شی، تیوینی تا تا ریون مرکز شبی جمعہ را یاد شی. ندا اللہ والدی اذا رؤو ذکر اللہ، چی داغو پلیدو اللہ سڑی تر یادیگی، دی سر خپل معیت او ملگرتیا اختیار کا. تفسیر کبیر کے امام رازی رحمہ اللہ لکی چې دا آیت امت مسلمه د پاره زیره ده،
دې کې خوشخبری ده. څنګه زیره ده؟ زیره پکې دا ده چې تر قیامت ورځې پورې با صادقین خامخای. ځکه الله بنده ته د هغې خبرې حکم نه کوي چې د هغه د طاقت نه باري. بنده ته هغه حکم کوي کوم چې د بنده په طاقت کې او په وس کې دن نه. دا یو عامه خبره ده چې نن سبا خلق نشته، دا غلطه ده، دا د قرآن د آیت نه خلاف ده. الله ما او ته حکم کوي ځان کې تقوا پیدا کا او د خو خلق ملګری شه. نو د الله دا کلام دو حکمونه امرا کوي او یو زیر امرا کوي. حکم امرا کوي یو د تقوا، دویم حکم را کوي د معیت صادقه، د خپل ملګرتیا، او دریم زیر را کوي چې قیامت ورځې پورې به فتنې را برسېره کیږي، فتنې به راښکاره کیږي، گمراهۍ به سیوا کیږي، خو د نیکانو یو ټولۍ به خامخی. نو د هغې سره به خپل معیت او خپل ملګرتیا کوشش د دې وجې نه کې چې ستا تقوا، ستا پرهیزګاري، ستا ایمان بچ. دا د خاتمه بالایمان د پارم یو نښه ده. ته غواړې چې زما په ایمان خاتمه وشوي، د پاکو خلقو سره تعلق ساته، نیکانو خلقو سره تعلق ساته، نیکانو سره مینه او محبت کوا، د نیکانو خدمت کوا، د نیکانو تعاون کوا، د نیکانو د پاره حوصله افزایی کوا، نیکانو سره ناسته پاسته کوا. نو تا تبا خاتمه بالایمان نصیب شي، تقوا به دې محفوظه پاتې شي. خاتمه بالایمان د پاره یو نسخه مسواک ته، مسواک اهتمام کو. سار هم، ماسپخین هم، مازیگر هم، ماسکوتن هم، ماخام هم، 5 وخت. زیاد تاکید د مسواک د خوراک نه وروستو، د خوب نه وروستو چې راویښ شي، اول د مسواک محنت، مسواک باندې خواري، دا محبوب عمل دی او فائدې ډېرې دي. عظیمه فائده پکې د الله رضا ده چې الله د سړي نه رضا کیږي. او زما استاد لپاره خپل فائده پکې خاتمه بالایمان ده چې ځنکدن وخت کې به انسان ته کلمه نصیب کی د مسواک د برکت. اوس ټوت پیس راوتی دي، غلطه خبره نه ده، ټوت پیس هم خشه ده، خو دا ویل چې مسواک او ټوت پیس مړه یو شی دی، دا د سنتو ناقدری ده. سنت جدا شی دی، طهارت او صفائی جدا شی دی. د مسواک او د ټوت پیس فرق دی. مسواک نبی پاک صلی الله علیه وسلم وخله دی، ټوت پیس نه دی وخله. مسواک صحابه کرام وخله دی، ټوت پیس نه دی وخله. یو فرق خدا دی چې سنت مسواک دی، ټوت پیس نه دی، ناجائز نه دی، خو د سنت ځای نه ډکي. اوس دسترخوانونو باندې چې کله ډوډۍ خوړل شي، نو په مذهبي ځایونو کې، د مدرسې په چار دیوارۍ کې، په تبلیغي مراکزو کې د میلمه زیات قدر دا کیږي. ټیشو پیپر وګوره، ټیشو پیپر وګوره. ولی میلمنو ډوډۍ وخوړه شاوه دسترخوان کې یو مخې ته ټیشو پیپر کې، دا د سنتونه خلاف ورزي ده. یا لاس انځلي یا په ټیشو پیپر پاک کړي، یو شی دی نه، یو شی نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ډوډۍ نه وروستو لاس انځلي، وروستو بیا په هغې باندې وچ کا، پاکې کا.
رو رو چې د سنتو نه محرومه کېږي نو د دې نتیجه به دی چې دنیا څومره فتنې را روانې دي دې کې به خطره وي چې ته مبتلا شي او لن تضلوا فتنې به راځي خو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چرې به هم ګمراه نه شئ لن تضلوا چرې به هم ګمراه نه شئ ما تمسکتم بهما چې کلکې منګولې مضبوطې نیسئ بهما په دې دوو خبرو کتاب الله سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم دویم فرق د میسواک او د ټوت پیسټ دا دی چې په میسواک کې قدرتی کیمیکل دي قدرتی نمی ده پکې او قدرتی او تاثیر دی چا په غاښونو باندې د صفایي ذریعہ جوړي او په ټوت پیسټ کې بناوټي دي برشم بناوټي دي چې غاښونو له مناسب دی کنه دی دوایم بناوټی دا په پاکستان کې بیا هر شی 2 نمبر 3 نمبر 10 نمبر پورې ملایږي چې څه شی دی څه بلانه رخ کړي دی او دریم فرق د ټوت پیس او د میسواک دا دی چې په میسواک کې 3 سنت دي یو سنت مخې ته غاښونه باندې وخل دویم بیا خیر ډډه او چپې ډډې جامې غاښونه هغه پاکول او دریم بیا په ژبه وخل تالو ته بوستل حدیث کې راځي چې دومره به تالو ته بوتو چې او حدیث کې دا او ټکې لیکلې دي چې انسان د دې میسواک دنه تعلق ته د ننستو دسی په جواب په قلار وخی بر تعلق طبيعي او د ډوقي او شکل وکي دا د معدې د پاره د هضم ذریعہ ده دا د بلغم علاج دی دې کې فصاحت ته په انسان کې فصاحت راځي کلام خپلې مجمع کې خبري کوي نه خبرو باسري څوک چې د میسواک دغه اهتمام نو دا دریم سنت په جبه وخل او مړی ته رسول دا ته په ټوت پیس او په برش کې نشي کول او د خاتمه بالایمان دا الله د رضا د کلمې د نصیب کېدو نور چې څه فواید دي نو دا د ټوت پیس په حدیث کې نه دی بیان شوی دا د میسواک بیان شوی نو د میسواک اهتمام کول د خاتمه بالایمان د پاره دریم د مور او پلار خیال ساتل مور او پلار د نه خپنش مور او پلار د نه خپي ځن کدن کې به کلمه نه نصیب کی صحابي دی علقمه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سفارش کوي خو مور نه رضا کیږي چې سوی مور نه رضا شي کلمه په خله نه راځي نو مور پلار رضا ساتل د مور پلار قدر او احترام کول مور پلار نه تنگول دا خورم دا نه خورم دا سکم دا نسکم دا غوندم دا نه غوندم د مور له خوږي په وخت کور ته راتلل کتار څومره لوی سړی شي خو د مور له خوږي بچي میرا نه غي د مور نه په ویزه کې ټیم اغستل د پلار نه د ویزې ټیم اغستل دومره ټیم بنایم داجی دومره ټیم بنایم موري بیا بازیر شمزان برا رسوم نا خبري دا سی ورک ګرځیدل د شپې په تیارو کې ګرځیدل بیا راتلل دینه تنه خبر چې د مور رسوله خوږي هر څومره کته لوی سړی او مور لچ راضی پلار لچ راضی نو څومره چې لوی د پکې دا ټوله بار په درشل کېده او مور پلار لچ راشي نو ایس را سره نشته که حافظ نو حافظي بار په درشل کېده که عالم نو عالمي دی بار په درشل کېده کم بي بي اس ډاکټر انجینیر
وکیلی ججی دا ارس بار په درشل کې د ما سره هیڅ نشته مور پلار لدی سي عاجزه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه دا وګدي سي ټیټه فقیر شکل مور پلار خواله راځه نو مور پلار ادب او احترام دې سره انسان ته خاتمه بالایمان نصیب کی بل د مازیګر د مانځنه مخ کې د سلور رکاتو نفل اهتمام کول رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 باغی بنده دی الله رحم وکي چې د مازیګر د مانځنه مخ کې سلور رکعات کوي دلته علما لیکي چې په دینیت کوا چې ماته نبی پاک صلی الله علیه وسلم دعا نصیب شي ځکه دې بنده ته نبی علیہ السلام دعا کړي دویمه په دینیت کوا چې په ما الله رحم وکي نو الله به پتا رحم کله کوي د رحم موقع سخت کما یو دا د رحم سخت موقع چې دا نازک موقع غد زنکدن نو زنکدن په موقع ود باندې الله رحم وکي کلمه به دي نصیب شي نو بل د خاتمه بالایمان د پاره بل نسخه دا چې اذان شروع شي نو خاموشي کو خبري بند کا غلیش فورن غلیش او د اذان جواب ورکا او د اذان نورستو چې کوم دعا دا غوایا دې سره خاتمه بالایمان نصیب کی بل د خاتمه بالایمان د پاره صدقه کوا روزانه د خپل وس مناسب سنه صدقه کوا د اخلاص صدقه کوا غریبانانو خبر اخلا چا کر سخت ده چا کر لوګ ده د چا کر سخت مریض ده پچا قرضی دي ولی صدقه سی چل کئی تدفعو میتت السوء ناکار مرگ د سړی نه اړي په ناکار مرگ بنمري خاتمه بالایمان بی او بل د خاتمه بالایمان د پاره ذکر ډیر کوا چې تمری او استجب د الله جل شانه په ذکر لمدی استغفار ډیر وایا درود شریف ډیر وایا کلمه طیبه ډیر وایا تلاوت ډیر کوا هر وخت د الله جل شانه ذکر او د الله یاد کو بل د هر مانځنه ورستو ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب دا دعا وای دا د خاتمه بالایمان نسخې دي نه او پکې صدا د صالحین او ملګرتیا د غلط خلق او ملګرتیا کې نو خاتمه خطر وي هر چا پسې مزغله هر چا پسې منډه موخه دار چا سره ملګرتیا مکو د خاتمه بالایمان خطر پس کې دا د مور او پلار په نافرمانی خاتمه بالایمان نه نصیب کیږي خطر پس کې دا په نشو کې نشي مکو په بد نظرۍ کې دا په فیسبوکونو باندې نن سبا نظر بدی لګي او سترګې قچری شي سترګې پلیتی شي دا ډیره د افسوس خبره ده چې اوس دې مجمع کې سړی وي چې ریکارډونه کوي کچ کچ ماشومان دي دا زهر وسره دی په لاس کې ایمان زمونږ دومره مضبوط نه دی چې فیسبوک کې هر بلا را تاویږي او مونږ به تی بچو د نظر حفاظت کوي هر ماشوم لا دا په لاس کې یا پګړی والی طالب هر یو په مجمع کې دا غویمر اخکړي لګي دا ډیر زهريله شی دی دا چاړه دا ډیره تیره چاړه ده دا ډیره په احتیاط استعمالوه دا زما استاد ایمان د خطرې د پاره پیدا شوی د چې ایمان بایلی د دنیا نه کافر لاړ شي په دې کې د بدنظرۍ آثار ډیر دي او بدنظرۍ سره خاتمه بالایمان خرابېږي نظر حفاظت کې نو نظر حفاظت چې کې نو خاتمه بالایمان زیره دی ځکه څوک چې د الله د یری فورن سترګې پټي کی
په غلط ځای نظر ولګید، په غلطه نظارای نظر ولګید، فوراً سترګې پټې کړې، استغفر الله وی، صرف د الله د یری. نو زړه کې به د ایمان خواږه محسوس کی. نو زړه ته چې یو پیره ایمان دن نشو دا بیا نوځي. نو خاتمه بالایمان د پاره بل نسخه د نظر حفاظت کول او د بد نظرۍ حوصله شکنی کول، د بد نظرۍ د سامانونو حوصله شکنی کول. نه دا شیشې چې نن سبا راوتی دا د بد نظرۍ علی دي. قسمه قسم نظر گنده گنده نظارې په دې سترګو هیني. یو ہندو شاعر دے هغه وی دل کی نہیں تقصیر مگر آنکھ ہے ظالم، یہ جا کے نہ لڑتی وہ گرفتار نہ ہوتا. چې دا بے ځایه و جنگې دی نو زړه بے ځایه گرفتار شو، د الله نه پاک شو، د الله نوم تی ووت، د الله سودا تی ووته، د الله عشق تی ووتو. عشق با مردہ نباشد پائیدار، عشق را با حی با قیوم دار. عشق آبگزی کی جملہ انبیاء یافتند از عشق او کارو کیا. عشق نبودان کی در مردم بود این فساد از خوردنی گندم بود. عشق چون از پی رنگی بود عشق نبودو عاقبت ننگی بود. عاقبت او انجام د دې ډیر ناکاری. مثنوی کی مولای روم بابا وی این چنین اندوه کافر را مداد دامن رحمت گرفتم داد داد. دا قسم کیارا د بد نظرۍ دا قسم گندگی خدای دا کافر تم مخه. د بد نظرۍ په ټینشنو چې څوک گرفتاری کی نو خدای کافر تم مخه. دامن رحمت گرفتم داد داد، خدای استاد رحمت لمن می نیولې دا او دا سوال قبول کی. نو د خپل بچو او د خپل ځان په حواله په دې حواله فکر مند شو چې نن سبا کمی شیشې راوتی دي دا زمونږ د تباہی اسباب دي. مونږ بربند کړو، دې مونږ ډېر بے حیا کړو. یو الک او جینای د واده وړاندې شپه خپل ریکارډ جوړي او بیا ځان ته موبایل لچکړې دی او بیا هغه ریکارډ ځان سره محفوظ کوي، ګوته غلطه شوې ده، هغه خور شوې ده. لور کور والا په جذبه کې دي زمونږ لور چا بربنډ کړه دي سي په فیسبوکونو باندې. زوی کور والا ته وی چې تاسو به زوی وژنئ مونږ به لور وژنو. فیصله په دغه وکړه، ماشومان تنکیه لکان پلار ولګید زوی وواجو، هلته پلار ولګید لور ووجه. دې مونږ دې تباہی طرف ته بوست. یو ځوان هلک ښکلی دینداره ظاهري دینداره ښکلی هغه سره د یو کس ذاتیاتو دشمنی وه. د بار ملک نه جنۍ پسې لمسولې ده، د سره نیټ دوستانه جوړه کا، د سره د موبایلو دوستانه جوړه کا، بیا ولا تمه ورکه زه ستا سره واده کول غواړم خو زه تا لیدل غواړم. ا دې بدبخته غسلخانې ته تللی دی، ځان یې ورته بربند کړی دی، ځان یې ورته خولی او هغه ټول هغې جینۍ هغه بربند پټوان څه پیسې به اخېستي چا چېرې چې ذاتیات و هغه را رسولي. اوس څه خبره په هغه مناول غواړي او ورته وایي که نه منې دا بربند پټوان نیټ له ورکوم، دا شایع کوم. دې موږ نه جامې ویستې، دې موږ بې حیا کړو، دې موږ ډېر ذلیله او رسوا کړو. نو د دې حوصله شکنی کوئ په محافلو کې. یو کس ذموار دی، هغه لګیا دی ریکارډ رغی، هر یو وړوکی به دا راغستی، هر یو طالب د مدرسې سره به دی پټکې به یې والی، دا به ورسره دا دومره څه د حوصلې، دا دومره څه د عزت او د حیا شی نه دی دا مونږ چې دې ته کم کار ویلی. نو محترم عزیزانو د خاتمې خرابېدو دپاره یو
وجه یو سبب هغه د سترګو غلط استعمال دی. نو بد نظرۍ نه ځان ساتو، د نظر حفاظت کو. نو الله فرمایي چې د الله نه یره کوئ او د صادقینو ملګري شئ، او د الله یره به په رمضان کې یادېږي، زده کېږي به. رمضان را روان دی، لعلکم تتقون. روجه دې له راغلې ده چې تاسو کې تقوا راشي، تاسو کې پرهیزګاري راشي. دې میاشت کې قصد وکئ، خپل کارونه را لنډ کئ. عبادت به رمضان المبارک په میاشت کې ډیر کو، او د الله نه توفیق غواړئ. دې میاشت کې دا دعا غواړئ، خدایه موږ په خپل ژوند کې رمضان ته ورسوئ. او بیا د رمضان ادب او احترام سره د عبادت او د هغې د برکاتو حاصلولو توفیق راکړي. دا دعاګانې غواړئ. او په رمضان المبارک کې دا زمونږ د مسلمانانو میاشت ده، نو موږ به د هندوانو نه تمه نه کوو چې د دې احترام وکړه. مسلمان به د دې احترام کوي. نو مسلمان دې په رمضان المبارک کې د خپلو موبایلو د شیشو خیال وساتي. رمضان المبارک ټوله میاشت ادب او احترام سره، جزای سره، عبدیت سره څوک تیره کی، نو ټول کال به ښایسته تیر شي، بیټري د ایمان به چارج شي. الله دې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.